अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر. زیم شاهد جان زیب د خبرو سره ټکي. عمران خان د خوشي کېدو هاوس ارست یا بل ځای ته منتقلېدو په اړه حکومت سره هیڅ قسم خبرې نه دي شوي. بیرسټر ګوهر پی ټي اي ولې خپلې مطالبې په لیکلي په تور نه ورکوي؟ طلال چودي لویه دعوه مخې ته راغله. د خبرو تفصیل: عمران خان د خوشي کېدو هاوس ارست یا بل ځای ته منتقلېدو په اړه حکومت سره هیڅ قسم خبرې نه دي شوي. بیرسټر ګوهر د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وکیل بیرسټر ګوهر د هغه د خوشي کېدو یا هاوس ارست په اړه د حکومتي تجویزونو خبرونه رد کړي دي. بیرسټر ګوهر په میډیا سره خبرو کې ویل چې د حکومت سره هیڅ قسم مذاکرات یا معامله نه ده شوې. هغه زیاته کړه زموږ حکومت سره یوازې 26 نومبر نه مخکې رابطې بحاله شوې وې، خو د محسن نقوي یا بل چا سره هیڅ قسم خبرې یا تجویزونو معامله نه ده شوې. د عمران خان خوشي کېدل هاوس ارست یا بني ګاله ته لیږلو په اړه هیڅ بحث نه دی شوی. د وړاندې تحریک انصاف یو مشر شیر افضل مروت په یو ټلویزیون انټرویو کې دعوه کړې وه چې حکومت او اسټابلیشمنټ عمران خان ته د هاوس ارست پیشکش کړی و، کوم چې رد کړل شو. هغه زیاته کړه چې 26 نومبر واقع نه وروسته حالات بدل شول او سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ شروع شوې. شیر افضل مروت ویل که مذاکراتو ټیم کې محسن نقوي شامله شوی وی نو تحریک انصاف مشرانو ته به د عمران خان سره د ملاقات امکان ممکنه وي. هغه زیاته کړه چې محسن نقوي مذاکراتو عمل کې لچک ښکاره کولو لپاره مشهور دی. بیرسټر ګوهر د دې دعوو په کلکه تردید وکړ، واضح کړه چې تحریک انصاف مشران د حکومت سره هیڅ قسم معاهده یا پیشکش خبرې نه دي کړي. د مسلم لیگ نون مشر سینټر طلال چودھری تحریک انصاف د مذاکراتو په ټاپه دریدونو ذمه دار وبیلو. ویل چې د باني تحریک انصاف د هغه د پارټۍ رویې د وجه خبرې مخې ته تګ نه کوي. طلال چودھری د میډیا سره په خبرو کې ویل چې د باني تحریک انصاف د کیسونو د هغه خوشي کېدو مطالبه د مذاکراتو په لار کې لوی خنډ دی. هغه زیاته کړه د باني تحریک انصاف مرکزي مطالبه همدا ده چې هغه د خوشي شي. که هغه د نه علاوه په بل موضوع باندې خبرې کول غواړي نو په مذاکراتو کې به هیڅ خنډ پاتې نه شي. طلال چودھری ویل چې تحریک انصاف خپلې مطالبې په لیکلو په تور پیش کولو ته تیار نه دی او هغې ویره لري دا مطالبې به وروسته دوی لپاره مشکلات جوړوي. هغه زیاته کړه د پی ټي اي مشران د مذاکراتو په نوم باندې غلطې بیانې جوړوي چې حکومت دوی ته پیشکشونه کوي. د مسلم لیگ نون مشر واضح کړه چې مذاکراتو د یو قیدي شوي یا مجرم شوي په مرضي ماحول کې نشي کېدی او د پیش شوي شرطونو سره هیڅ ملاقات ممکنه نه دی. هغه په تحریک انصاف باندې زور وکړ چې خپلې مطالبې دي واضح او په لیکلو په تور پیش کړي تر څو مذاکراتو کې مخې ته تګ ممکنه شي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.